بلال زه دې تعالی مخه د خپل موبایل کوډ خلاصوم ته پاسورډ هم درښیم خو بیا به هم ته د موبایل نه خلاصولی یعنی ته به مال مخه خپل موبایل خلاص کې ما ته به کوډ هم راوښی بیا به زه دې موبایل نسم خلاصولی خو بیا به هم نه خلاصولی ځکه ما خپل موبایل ته داسې کوډ لګولی دی چې هغه کوډ هر منټ بعد بدلیږي یعنی هر منټ بعد د ما په موبایل باندې یو نوی کوډ لګیږي او په دې کې یو بل سټینګ هم شته کله چې د ما موبایل د ما بې اجازې څوک ورواخلي کله چې د ما موبایل خلاصوي او د ما په موبایل کې غلط کوډونه ووایي نو د ما موبایل له ده څه تصویران واخلي دی خبر هم نه وي خو د ما موبایل له ده څه تصویران اخیستې وي کله چې بیا زه خپل موبایل راواخلم نو ماته د هغه کس په باره کې مکمل معلومات راکړي تصویران هم راواړوي او نور معلومات هم راکړي چې دغه سړی په 2 بجې باندې راغلی اوس تاسې موبایل خلاصوئ ستاسو په موبایل باندې کار درلودی نو دغه طریقه ماته هم راوښیه دغه رقم کوډ زه خپل موبایل ته څنګه ولګوم نو راسه نوره طریقه زه تاته په ویډیو کې در وښیم نو دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم دلته پر سمبل تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ هر براوزر وکړئ تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسئ په سرچ کې به تاسو ولیکئ هویال سپیس کام کله تاسو هویال سپیس کام ولیکئ سرچ کړئ دغه اول ویب سایټ تاسو ته راوړي دغه اول ویب سایټ به تاسو خلاص کړئ کله تاسو دغه ویب سایټ خلاص کړئ سرچ ته براسئ په سرچ کې به تاسو ولیکئ ټایم پاسورډ کله تاسو په سرچ کې ټایم پاسورډ ولیکئ دغه به تاسو سرچ کړئ نو دلته ګور تاسو دغه اول ارټیکل درته راوړي په دغه اول ارټیکل باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به سمپل تاسو له دغه ځای سره ډاونلوډ کړئ کله به تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ کله تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه تاسو څو پرمیشنان غواړي سمپل به تاسو هغه اپشنانو ته پرمیشن ورکړئ کله سم دوستانو تاسو هغه اپشنانو ته پرمیشن ورکړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاصي کله اول دغه اپلیکیشن خلاص نو دغه شکل دغه رقم راځي دغه رقم دوستان ګور په دې کلمې سره اول اپشن د انیبل لاک په نامه دغه به سمپل تاسو آن کړئ دلته ګور په ریکوري انسر کې به سمپل تاسو یو شی ورته ولیکئ خپل نوم یا بل شی ولیکئ په سیو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سیو بٹن باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې موږ سره دویم اپشن د سکیورټي ټایپ په نامه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ګور تاسو خپل موبایل ته څنګه پاسورډ لګوي کرنٹ ټایم یعنی د ټایمینګ والا پاسورډ لګوي پین پلس کرنٹ ټایم یعنی د کوډ د ټایمینګ والا پاسورډ لګوي د هر پاسورډ سم لګوي هغه تاسو لګولای شئ مثال د ټایمینګ والا لګوم نو په دې کې اول اپشن کرنٹ ټایم په دې باندې ما کلیک وکړئ په دې ما کلم کلیک وکړئ ګور د موبایل ته اوس پاسورډ ولګي دا وزر اعظم خپل موبایل لا کوم زه را لمه ګور دلته خپل موبایل می لاک کړئ نو دغه رقم تاسو کتل چې ګور د موبایل لاک اوس ګور د موبایل کې 12 بجې د 40 منټه بالا صحیح ده سلایډ ټو ان لاک دا به رقم کش کړئ ګور دلته اوس تاسو دغه کوډ ورکړئ 12 بجې 40 منټه بالا زه 12 او 40 ورکوم ګور دا ما ورکړئ سوري ګور نه کې پورتل ته منټ وخت اوس 12 15 دي زلته 12 15 ورکوم ګور 12 15 څنګه ما ورکو دوستانو نو دلته ګور ماته د ما موبایل خلاصو دغه رقم یعنی هر منټ بعد به دوستانو تاسو د موبایل پاسورډ سره دغه بدلیږي دغه رقم اوس کچیر تاسو غواړئ مثال څوک غلط پاسورډ کې وي او تاسو موبایل دی لغه څه تصویران واخلي هغه به سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو کله تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دلته ګور بیا اوس پاسورډ غواړئ دلته به سمپل بیا تاسو هغه ټایمینګ والا پاسورډ ورکړئ کله تاسو هغه پاسورډ ورکړئ لاندې براسي لاندې موږ سره د انټرنیټ سلفي په نامه اپشن په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه به سمپل تاسو آن کړئ کله تاسو دغه اپشن آن کړئ نو هغه بعد تاسو موبایل کې څو غلط کوډونه وي تاسو موبایل به هغه تصویران واخلي هغه تصویران به تاسو دلته په شو انټرډس فوټو کې درښکاره کوي په دې کې دریم اپشن د اټمپټس په اټمپټس کې تاسو ګور ورکولای شئ چې هغه کس مثال څو واره غلط کوډونه وي تاسو موبایل دی هغه تصویر واخلي 3 واره 4 واره 15 واره هر څو واره کوم وروخوي بیا کلم دوستانو تاسو موبایل څو خلاصوي نو تاسو موبایل کې کلم غلط کوډونه وي تاسو موبایل بل د سپټ تصویران واخلي هغه به خبرم نه بیا تاسو دلته دوستانو راسي ګور په لاله دلته غلط کوډونه نه دي کول سي تاسو به هغه کسانو تصویران هم راوړوي ټایمینګ به هم درته راوړوي نو دوستان کوم چې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه تر کوچه پیدا واخلي نو ملایو په نور خسته ویډیوګانې کې په دواګانو کې مې ساتي د خدای په امان